بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ دې په ارتمیټکس اپریټر باندې کار کوو چې هغه کې د جمع او منفیو تقسیم او ضرب دغه شیان پکې راځي. او ارتمیټکس سمبول چې دی هغه یو سپیشل سمبول دی چې په دوه عددونو د هغو باندې یو عملیه اجرا کوي. نو په ارتمیټک باندې پلا کار کوو، بیا وروسته بیا یو کوچنی کنورټر کرنسي کنورټر پکې جوړوو چې ډالر، روپو، دا شیان چې دي افغانۍ دي، سنګاړه دا رقم حساب ورته کوو. نو مخکې ځو، راځو پروګرام را خلاصوو، کنټرول ان هغه شارټ کټ دی، کنټرول اس دا ثبت کړم. Is include I was trained using namespaces td mean no دلته یو میسج کړی په دې کې موږ دی جمع وایي، منفي وایي، تقسیم وایي. دا تقسیم علامه ده، دا د ضرب علامه ده. نو دغه شیان پکې وایي. نو راځو اوله پله په سی اوټ کې ولیکو. په سی اوټ کې به ورته وایي چې 5 جمع 5 سی اوټ کړه ده. اوس به دا ای پلس ثبت کړو. .cpp کنټرول اس سیو کوئ یا رن کوئ چې څنګه دا ویني عملیه باندې اجرا سوله الله سوله. نو ټوله دغه رقم کوو په دې باندې زه به دلته میسج ورکړم او راوځم دلته به داسې کړو. دلته به ما خالي جمع علامه ورکوم. راوځم دا به یو کاپي کوم منفي وایي، تقسیم او ضرب، منفي تقسیم ضرب. کنټرول اس وکوئ، راځو رن کوئ. نو دا ټوله دلته به یو لاین بیا مات کړو، هینډل به ولیکو هینډل کنټرول اس. نو جمع وکړله 5 5 لس ولا 5 منفي کړه 0 شو او 5 تقسیم کړه پر 5 باندې یو شو او 5 ضرب 5 25 ولا. نو داسې عملیه موږ اجرا کوو. راځو دغه په وریبل کې بیا اساین کوو. وریبل کې بیا څنګه اساین کوو؟ بیا دلته دغه چې موږ لیکلی دا هلته وریبل ته ورچو، دلته په دې ځای کې د وریبل نوم ماسي نوشته کوو. تېره ورځ موږ ته ډېټا ټایپ ویلي دي. نو یو دانه په انټیجر کې اخلم
هغه کې به A ولیکم، A ته به اساین کړم 12 او بل انټیجر نه دې ته به پلاټ نوشته کړم B اساین به کړم 15. نو په دغه ځای کې یو بل دغه به مې انټیجر او بل به څه شي ولیکم پلاټ به ولیکم، هغه ته به سی ولیکم. نو زه راوځم دغه دوه عدده چې دي دوه وریبلونه دا دواړه اساین کوم سی ته اگر سره عملیه به هلته باندې اجرا کړو دا به ایسته راځم دا 15 چې ما ورته لیکلي وه په دې کې A جمع B دا وریبلونه چې موږ دې کاروو دا رقمي نو A منفي B A تقسیم پر B عدد مې ته ورچولی دی نو دلته ما څخه دی د وریبل نوم لیکو A ضرب B. راځم اوس یې رنګ کوو جمع 12 منفي مو کړه خو پاتې سول تقسیم 2 ضرب 17. نو دا اوس په سلري کنورټر جوړ کړو دلته موږ ته یې کار کړی دی هغه کوډ به ګر سره راواخلم را کاپي به کړم کنټرول سی یو لږ ایرر خو لري دا به زه څنګه کړم کمنټ به کړم معنا دا دې نه راته نن کېږي د سره بیا ورته ولیکو بیرته به کمنټ هغه خو نه کارېږي ما څخه دی دلته لاندې دغه د ښکاروو راځم یو دانه ډبل اخلم ډبل هغه کې به ډالر ورته نوشته کړو او کاما باندې موږ دې یې جلا کوو رایټ به نوشته کړو کاما روپیز نو ډالر ته به ور واچوو چې $100 موږ لرو ځان سره او رایټ یې څو دی د ډالر افغانۍ باندې هغه به په 20 دی انشاءالله دا ریټ شو. نو راځم اوس چې دلته آوټپوټ کوم سی آوټ ډالر هینډل موږ دې دپاره لیکو چې دا لاین مات کړه نو راته بېرته سی آوټ کوو نو په دې کې به رایټ راواخلو رایټ چې ډالر په څو دی نو رایټ به ولیکو هینډل یې کړو مانا لیکه راته ماته کړه نو اوس به زه رنګ $100 لرو رایټ یې 20 دی نو اوس راځو په دې باندې عملیه اجرا کوو د ضرب عملیه نو یو ضرب یې 120 نو اوس حساب ورته کوو اوس به دلته روپیز راواخلو روپیز ته به اساین کوو چې شي دغه دواړه ډالر ضرب رایټ
نو دا به اوس موږ دې سی اوټ کړو، سی اوټ چې روپیز چې څونه سوله نو روپیز دلته راخو روپیز ډالر کنټرول اس وکوي رن وکړو سل ضربې وشبېته نو دغونه راسي شپږ زره اووه سوه روپۍ راځي. نو دا یو کوچنی پروګرام چې موږ ته یې پکې وکړي چې نور نو تاسې کار باندې وکړئ، موږ ته یې په ارتمیټیک باندې کار وکړي چې جمع او منفي او ضرب تقسیم پکښې وکړئ. نو تاسې هم داسې یو پروګرام پکې جوړ کړئ چې هغه ټولې عملیې اجرا کړي. د حساب ماشین پکې جوړ کړئ، کالکولیټر، نو برابر ټوله عملیه پکې اجرا کړي.